ډلګۍ مشره لوبه ختمه شوه. لوبه ته نه بلکې زه ختموم د غره موږکه. تر اوسه پورې ما کومه لوبه نیمګړې پرېښې. وبه وینم. اوس حال ووایه دلته څه خبره ده؟ څوک چې خیانت کوي هغه باید خپله سزا وویني. دا ووژنه. زه دا کار نشم کولای. قومندان صاحب خاینه نه خاین نشي وژلی. پرېږده چې زه دواړه ووژنمه. ته دومره زړه نه لرې چې د هلک وولې؟ ته څنګه یې وسرتېرې؟ داسې مه کوه لیلا خورې، ما مه وژنه. ما ته وګوره، یا ډز وکه او یا دا ښکته که. زه دومره وخت نه لرم چې تا سره سوال او ځواب وکم. دلته څه خبره ده بدبخته؟ ها ته څه شي پسې ګرځې؟ ته اوس هم نه یې پوه شوی. زه له دولت څخه د خپل غچ اخیستو پسې ګرځم، خو فواد یوه لوبه کوي. هڅه کوي چې ما او تا له دې کار نه لرې وساتي. لیلا، روژده او نور کسان هم دلته دي. موږ دواړه یې ساده وګڼلو او دلته یې راونه غوښتلو. زما یوازې زیلان په کار د جلیله، هغه زما مېرمن ده. زه هغې پسې ګرځم. زیلان چیرته ده؟ ته بیا څه پلان سرته رسوې؟ ها ګوره کم عقله، لکه چې ستا مغزه کار نه کوي. زما پلان ښکاره دی، بل ځل ته بیا داسې ونه وایې. خو دا ځای د لیلا لپاره ګواښونکی دی. ته د مېرمنه واخله لاړ شه. زیلان چیرته ده؟ ما تعقیب که. مخکې شه. قومندان صاحب زه به خپل کار ته لاړ شم. زیلان ته خپله ځان ته مرګ راغواړې؟ د دې مور او پلار هم دا سوال قومندان صاحب. هغوی هم له دولت سره لاس یو کړی و. دا چې څوک خیانت کوي هغه خدای ته معلوم دی. ما غټ سړی عباس ووژه. دا بیچاره هلک نشم وژلی. چې داسې ده نو ته بیا ولې ډز نه کوې؟ د هلک رو راز کرده قومندانه. موږ باید د ده لپاره ځان ته ستونزه جوړه نه کړو. داسې نه چې هغوی ورپسې راشي. ته ډېره پوهېږې. ودرېږه. زیلان رښتیا وایي. موږ باید د عملیاتو پر مهال ځان ته د ګواښ زمینه هواره نه کړو. شکر. که بل ځل د تېروتنه وکړه نو وژل کېږي. فواد قومندانه از ځواب راکړه، زه یم بادو. ووایه. ستا امانت مې درته راوړی دی قومندان صاحب. زه دار شم. ډاکټر ته یې پرېږده. ته دومره اندېښنه مه کوه. که ته له ما سره پرته له اړتیا څخه ډېره لیدنه وکړې نو عمر به دې کم شي. ډاکټر ته یې ورکړه او ته ځه. پوه شوم قومندانه. بیک. مزایلونه دلته دي. اوس موخه هم را ورسېده. ډاکټر چیرته دی سرتېریه؟ هلته دی. سمه ده. ډاکټره ته بیا غواړې چې څه وکړې ډاکټره؟ والله که زه د دې په اړه درته ووایم نو ته دومره هوښیار نه یې چې پرې پوه شې. د همدې له امله ما مبوخته اوس ورک شه احمقه. فواد قومندان امر کړی چې دا کمره باید تا ته درکم. په منځ کې ډېر انځورونه دي. د څه شي انځورونه دي سرتېریا؟ د واده انځورونه دي؟ فواد قومندان د ځینو ځانګړو ځایونو انځورونه اخیستي دي. په لامل یې نه پوهېږم. ښکاره ده چې د سازمان راز دی. که عقل لرې نو ځان مه پوه کوه. بېشرفې یو خدای پاماني خو وکړه. الله له دې ورو سره اجازه لیک سره راشه. دا چې کوم را تیاره شته نو باید د خپلو نوښتونو انځورونه واخلم.
اول لګېږه ډاکټره هغه کمره راته راکه. پکه راره هغه تمانچه دې ښکته که ما ته وګوره اوس د ټوکو وخت نه دی دا کمره د سازمان ده. زه د دې کمرې په ارزښت پوهېږم. دې کمرې کې ډېرې پیسې دي. ډیجوار به ماته ډېرې پیسې راکړي. دا کمره په ډیجوار باندې پلورم او ځم. ته څومره پاکې پاکې خبرې کوې ما ته وګوره سرتېرې ما ته هغه تمانچه دې ښکته که کنه نو فواد قمندان ته ستا په اړه وایم هغه به ستا ځیګر ځان ته کباب کړي او اوبه یې خوري. وژل کېږي هغه ته ته څه نشې ویلی. بېشکه جلیله مسلک دې بدل که د لابراتوار موږه که ایت ډالګی مشه ته زما ژوند ژغورلی که غواړې ما دلته ووژنه خو دې کمرې سره کار مه لره. زما نه د دې ارزښت ډېر دی. د دې په منځ کې د ځینو ستراتیژیکو ځایونو انځورونه دی. فواد قمندان ته اما دواړه وژني. پاسېږه سرتېریا بې شرفه پاسېږه زر کوه ته ما ته بیا وسله هم نیسې زر کوه. ځه مخکې شه مخکې شه مخکې شه سړیه مخکې شه. هلکانو دا غربه نن سوری کوئ. د غره هغه بله خوا باید وګورم که نه نو تاسو ټول به بلې نړۍ ته لېږم. هلکانو هسې نام کله چې دا کار پای ته ورسېږي دوی بلې خواته نشي تللی قمندانه. پام کوئ چې ونه خوځېږئ. څه چې هغوی وایي هماسې وکئ. ورور ته مې خبر ورکړه لیلا خورې که نه نو دوی موږ ژوندي نه پرېږدي. دوی چې څه وایي هماغه وکئ بیا نو له دې ځای څخه ژغورل کېږئ. مخکې شه راځېله ته ما وژنې بې شرفه. تاسې دلته څه کوئ؟ زما له امر څخه سرغړونه کوئ؟ قمندانه یو ځل خو خبرې ته غوږ شئ. جلیل قمندان زه وژغورلم یعنې هغه دا کمره یې وژغورله. هغه د جامو نومې خاین زه وژلم او کمره یې پټوله. دا څه ډول خیانت دی؟ دا څه ډول خیانت کول دي؟ هغه کامره زموږ د ټولو له ژوند څخه ډېر ارزښت لري. که هغه کامره د عسکرو لاسه ورغله نو زه وژل کېږم. قمندان صاحب والا زه نه پوهېږم د هغه په منځ کې څه دي. دا چې موږ خپل ځان د مرګ خولې ته غورځوو او هغه مزایلونه دلته راوړو هرومرو موږ یوه موخه لرو. هغه کامره مرګ دی. هغه کامره ستا مرګ دی. بې شرفه که زه پوهېدی هغه کمره مې درنه نه اخیستله. دا چې تا جامه ونیوه نو زموږ ژوند یې وژغوره جلیله. که غواړې چې پور مې راکې نو راته ووایه چې څنګه له دولت نه غچ واخلم. نور صبر نشم کولی. زه له داسې کسانو سره ډېره مینه لرم. ستا سترګې سرې دي. راځه له ما سره. ته هم راشه ډاکټره. راغلم قمندانه. څه خبره ده سرتېریا چېرته؟ قمندان خو تا ته غږ نه دی کړی له دې ځای څخه وړاندې تللی نه شي. د دې کاري سبي به راکوې روژده. دا ځای به د سازمان لپاره یو مورچل جوړ شي. مزایلونه به له دې ځای څخه وارو. دولت به له دې ځای څخه وولو. موږ سره مزایلونه شته؟ تر کوم ځایه چې زه پوهېږم داسې کوم څه نشته. څنګه چې دولت هم پوهېږي. کله چې د صدام دولت سقوط کاوه د سازمان لاسته ډېرې درنې او سپکې وسلې وغورځېدې ډلګۍ مشره. نور نو موږ هم په کرا د هغه کار اول پیلوو. کامره دې راوړله ډاکټره؟ راوې وړه قمندانه. اندېښنه مه کوه د دې په منځ کې ډېر مهم انځورونه دي قمندانه. ستراتیژیک انځورونه دي د سازمان راز دی. خبره مه اوږدوه ډاکټره. د سازمان کوم راز چې دلته راځي هغه یوازې موخه کېدلی شي او موخه چې هر څه وي هغه له ډاکټر سره په کمره کې ده. دا د څه شي راز دی؟
زه باید هغه کمره لاسته راوړم او قومندان ته یې ویسمه. د خپلو عملیاتو په اړه وایم ټوله نړۍ به خبره شي که څنګه جلیله. تر څو چې زه په عملیاتو پوه نشم په اړه یې هېڅ هم نشم ویلی. که په عملیاتو پوه شم په ډېرې لیوالتیا سره پکې برخه اخلم. ټوله نړۍ به خبره شي ډلګی مشره. نور نه څه ووایم؟ دا عملیات سرته نه رسیږي. زه باید کمره له ډاکټر نه واخلم. نه لیلا داسې مه کوه. نه قمقلې. روژده باران ته غږ وکړه. لیلا ما ته خو مصیبت وګرځېدې. ای منظور داسې هم اخلم. ارسه مې ولیدل. هغه کمره راکه لیلا. ته ولې زما مخې ته راځې او ولې مې نه؟ هم دومره کارونه بس نه کوي. تر کومه د بېګناه کسانو ژوند تباه کوي. له مخې مې لرې شه لرې شه. کمره راکه لیلا. خائنه ژوندی اوسې. پور مې ادا کړ لیلا خورې، پور مې ادا کړ. زر کوئ. سمه ده. کامرا څه شوه؟ په قراره په قراره راځه وې څخه راځه په قراره په قرار قرار وې څخه
رسونه yarolayım sesune gemiler رسونه عمر ملګریا زما لوبیا سره خپل کباب نه بدلوي لوبیا خوشای دی سړی موړ ساتي خپل کار دې کوه د فاطمه زویا نفسون کایا زه کونجا یم کایا زه کونجا یم زما غږ اورې کایا زه کونجا یم ځواب راکړه کونجا کایا ساغه گاوري دوام ورکا قومندان صاحب چیرته ځې چای تیار دی رنګ بیخي د سوي وینې غونډه شوی دی قومندان صاحب زما غږ نه اورې کونجا زما غږ اورې کونجا هغه په ما څه وشول لعنتي هایت کامره مې لعنتي کامره مې زما کامره چا وړې ده ها کامره اغلا کړې ده قماندان صاحب خبرې وکړه کایا ځواب راکړه کونجا دوام ورکا غوږ ونیسه کایا حالات ډېر خراب دي جلیل ډلګی مشر بیا خیانت کوي قومندانه هغه غواړي چې یو لوی برید ترسره کړي په کوم ځای برید کوي ووایه کونجا السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله کونجا غږ دې نه اورېدل کېږي کونجا زمونږ کلي ته نږدې چې کوم کان دی په هغه برید کوي کایا زما غږ اورې کایا زما غږ اورې ما واورېده ته جاسوسه یې ودرېږه دا جاسوسه ده جلیله غږ دې سم نه راځي کونجا دا باید له منځه لاړه شي لره شه کنه ته هم له منځه وړه ته به هم بیا یو جاسوس یې هلته څه وشول اوف دلته راشه بې شرفه ته چېرته روان وې بې شرفه کم عقله قومندان پسې ځم ډاکټره بې شرفه ته له قومندان سره څه کار لرې ستا قومندان زما سر ته مصیبت لټوي کښېنه بې شرفه زناوره د زناوره مشره پاڅېږه له تا نه بل لوی جاسوس شته اصلي ګیدړه ته څه کوې ډلګی مشره که نه غواړې چې ووژل شي نو هغه مخابره بنده که او کمره ماته راکه لیلا کونجا زما غږ اورې سمه ده کایا ستا غږ اورم دا راکه دلته مزایلونه دي کمره راکه هغه الوزوي راکه لیلا راکه لیلا هغه کمره راکه لیلا لیلا په کوم ځای برید کوي کونجا مزایلونه چیرته دي کونجا ستا غږ نه راځي خدای مرسته وکړه خدای مرسته وکړه کونجا څه خبره ده ځواب راکړه خدای ته له موږ سره مرسته وکړه لیلا ارام اوسه لیلا زه تا ژغورم ته خاین یې ستا له امله زه دلته ولوېدم ته اوس له ما سره دښمني کول پرېږده لیلا ویې زغمه لیلا ویې زغمه لاس مې ونیسه ته مرګ غواړې لیلا ته به څه وکړې چې له دې څخه ووځم ته مې وژنې زر کوه لیلا مه لیونی کېږه زه تا ژغورمه دلته چې هر څه وشول هغه هېر که له قمندان سره اړیکه مه نیسه لاس دې راکه زر کوه که ته ما وژغورې څه له دې ځایه ځمه ته به مې مخه نه نیسې ته به راته خنډ نه جوړوې زه ستا غوندې خاینه نه یم که مړه شي بیا هېڅ کار نشي کولی لاس دې راکه غورځېږې خورې زر کوه دلته څه خبره ده
دا چا وویشته د انځورونو کم راغلا کیږي د مزایلونو متخصص وژل کیږي معاملې ونه کوئ بې شرفانو. بس دی نور قمندانه، دلته ټول جاسوسان دي. زه دلته دولت نه د غچ اخیستو لپاره راغلی یم. ته دا خبرې پرېږده ډلګۍ مشره، دا ووایه چې تا ولې ارام ووژه. ما ته وګوره د غره لعنتي موږې، دا بهرنی موږک ما نه دی ویشتلی، خو که غواړې زما ګولۍ ستا په سر لګېدلی شي. ما د ډیژوار هغه جاسوس ووژه، لاندې مې وغورځاو چې دا یې ویشتی. بله پوښتنه شته قمندانه؟ بې شرفانو خپله سزا ولیده. په نږدې وخت کې به هغه ډژوار هم ستاسو څنګ ته راشي. کونجا ځواب راکړه، څه خبره ده؟ کونجا ځواب راکړه، ته چېرته یې؟ زر راټول شئ. هلکانو پاڅېږئ، زر کوئ. افسره د دې سیمې په هر ګوټ کې خواره شئ، پلټنه او څېړنه پراخه کړئ. دا ګیدړان نور پیدا کوو. امر پر دی کې قمندان صاحب. هلکانو زر کوئ، د قمندان خبرې مو وانه اورېدې، بیړه وکئ. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، خواره شئ. دا مړی دننه ویسئ. که هغه کمره له دې ځای څخه ووته نو هېڅوک له دې ځای څخه روغ نشي وتلی. هغه زموږ د ټولو د وژلو امر دی. هلکانو هغه کمره خو تاسې نه ده اخیستې. روژده هغوی ولټوه. که له تاسو سره پیدا شوه نو موږ سره نشته، موږ کمره نه ده لیدلې ښاغلیه. ټول کسان باید ولټول شي. هغه کمره چې له هر چا سره پیدا شوه هغه به وژل کیږي. که کمره له ما سره ولیدل شي هر څه خرابېږي، ما وژني. خو هغه انځورونه چې په دې کمره کې دي، که زه هغه ونه ګورم نه پوهېږم چې دا مزایلونه چیرته لګېږي. له سره مې تېرېږم خو له دې کار نه. ډېر نشي زغملی، زه باید یو کار وکم. قمندانه هغه چې هر چا غلا کړي وي په دې ځای کې نشي تښتېدی. موږ باید هر ځای ولټوو، کیدای شي غورځولي به یي. داسې چې دا نو مه ډارېږه، یو څه وکړه. موږ باید هر ځای ولټوو. زر کوئ. هېڅوک چېرته لاړ نه شئ. هر چا چې غوښتل له کان څخه ووځي هغه وولئ. د قمندان خبرې مو واورېدې کم عقلانو. تر دویم امر پورې زه دلته سخت اظهارات اعلانوم بې شرفانو. نن زه دلته د سخت اظهاراتو د نیولو لپاره خپله قمندان یم. د سخت اظهاراتو دعا وکړه چې موږ هغه کمره پیدا کړو. هغه وخت به بیا وګورې چې د سختو اظهاراتو نیول قمندان څه ته وایي.
څه خبره ده ها؟ دا بم دی قومندانه بم. قومندانه زموږ د ناستې ځای والوځو. داسې مه وایه، غرقېږو غرقېږو. بې شرفانو دا څه ډول کار دی ها؟ دا بې شرفانو اوبه زمونږ د سترګو په وړاندې دا دومره لوی کار چا وکړ؟ لابراتوار مې لابراتوار مې دا په نړۍ کې لومړی سیر لابراتوار هغه موسوسه وه. بې شرفانو ستاسو دا کار طب ته خیانت دی. اما سوځېږه لعنتي ما وځېږه بې شرفانو. دا کار چا کړی دی هغه پیدا کړئ. هر ځای ولټوئ، د هرې تیږې لاندې وګورئ. هغه خاین پیدا کړئ پیدا کړئ. وزغمه لیلا وزغمه وزغمه. تخی خوشم بکە لەمانە لە ڕێشە خایەنە. کستانیت سردار ته رسیدل وینو دا کار پرېږده. کارونه نور هم سخته وه. حسن هم سخت شوي دي. دلته څه اسانه دي؟ نو له هر څه په تنګه شوی یم. ستا له خیانت کولو څخه د قومندان په قصې کې هم نه یم. په دې پوه شه زه خپل کلي ته ځمه، خپلې خور ته مې ورځمه. بس دی نور. ارام اوسه لیلا، تلل نشته، له دې ځای نه خبر رسول نشته. داسې چې د نو ومې وله زرکه وهله، یوه ګولۍ په ما هم مصرف که. لیلا لیلا ودرېږه لیلا 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 دلګی مشره که هغه سردار قومندان ته خبر ورکړي هر څه خرابېږي. څوک دې پیدا کړل؟ هېڅوک نشته قومندانه، کامره هم نشته. دلته هر یو کس ولټول شو، ان روژده هم، خو کامره نشته. ښه یعنې یوازې ستا لټول پاتې دي؟ په هغه کامره کې چې کوم انځورونه دي هغه زما او ستا له ژوند څخه ډېر مهم دي. په ما باور نه کوئ؟ که چېرته موږ هغه کامره پیدا نه کړه نو سزا یې ماته راکوي ډلګۍ مشره. ما ژوندی نه پرېږدي. په دې وخت کې ان په خپل پلار هم باور نه کوم. اوس تباه شو. ښکاره خبره ده. ښه ده ما هم ولټوئ چې ډاډه شئ. بخښنه غواړم ګیدړه، پرته ستا د وژلو نه بله لاره نه لرم. بخښنه غواړم. لیلا تخی لرې شئ بې شرفانو، لرې شئ. دې لعنتي کار ته وګوره، داسې ښکاره چې ځمکه چاودلې وي او کمره پکې ننوتې وي. باران چېرته دی روژده؟ تړلی مې دی قومندانه، په مغاره کې مې غورځولی دی، خو زیلا زموږ په منځ کې نشته. زه په هغې شک لرمه. داسې مړې مړې مه ګورئ، ځئ زیلان پیدا کړئ، زر کوئ، کامره پیدا کړئ. ته څنګه دلته ولاړ یې بهادو؟ د دې ځوانانو کورنۍ موږ ته د سر درد جوړ شوی، بولوک ته یې خبر ورکړی. ورک شه، ځه ورک شه، ځه ورک شه. دوی تل موږ ته د سر درد جوړوي. تاسې د څه لپاره یئ؟ ځئ لاړ شئ دا ستونزه حل کړئ، ځئ. یوه ستونزه نه ده، زره ستونزې دي. همدارنګه د مزایلو ستونزه هم شته. ارام ووژل شو،
اوس به مسایل ته څوک قومنده ورکوي؟ دا ستونزه زه حلوم قمندانه، ته اندېښنه مه کوه. ته په دې کارونه پوهېږې؟ دا مزایلونه دي ډلګی مشره، دې درې نه دی. تا به انځورونه لیدلي وي خو دا اصلي دي. زه پوهېږم چې دا اصلي دي د غره مږې. کله چې تاسو ماشومانو غوندې لوبې کولې ما په نظامي برخه کې د مزایلو په اړه درس ویلې. زه باید هغه کمره مخکې له دې نه چې سردار قمندان یې وویني لاسته راوړم. وخت نشته، آرام ووژل شو. نور نو د هغه کار باید سرته ورسیږي. مه ودرېږه، سمدلاسه کار پیل که. سمه ده، داسې چې دا نو سمدلاسه یې پیلوو. زه باید له دې ځای نه ووځم او د لیلا مخه باید ونیسم. ټولې لارې تړلې دي. قمندان تا ته غږ کوي، زر کوه. حسنه په هر ډول چې وي ما پیدا کوي. کارونه برعکس مختزي کا مقله بادو. یو کار دې هم سم سرته ونه رسوه کا مقله بادو. پتنګ راغلی یم. قومندان بیا په ما غوسه شو. مخکې له کوم مصیبت نه زه باید دا کلی پرېږدم. بېګناه انسانان باید ونه وژل شي. دا خو زیلان ده، هغه دلته څه کوي؟ کامره زیلان غلا کړې ده ها؟ په دې باید قومندان خبر شي. ته خو ډاډه یې چې په دې کارونو پوهېږې ډلګی مشره؟ ما د اردو له یو لوړپوړي چارواکي نه د دې کار زده کړه لیدلې ده، خو شهادتنامه مې له ځان سره نه ده راوړې. که نن اوس مې درته ښودله قمندانه. دا خبرې اوس پرېږده، نور هم شته. دا کار ستا دی. اندېښنه مه کوه. څو دانې نور شته؟ 10 دانې. 10 دانې نور مزایلونه؟ هو، همداسې ده. مزایلونه چیرته دي او موخه مو څه ده؟ د اوس لپاره یو مزایل، یوه موخه ډلګی مشره. دا به ټولو ته زده کوي. پلان همداسې دی، هیڅوک باید د ټول پلان څخه خبر نشي. بې شرفانو، د هر څه په اړه مو فکر کړی دی. زه باید د دې مصیبت مخه ونیسم. دا کار باید په یوازې ځان سرته ورسوم. داسې چې دا نو سمه ده. د دې مزایل موخه کوم ځای ده؟ هغه باید په نښه کم. د څه شي موخه؟ میزایلونه د موخې پیژندلو سیستم ته اړتیا لري. د دې لپاره چې مزایل خپله موخه وولي نو اړتیا ده چې هغه ته موخه ور وپېژندل شي. د همدې لپاره مخکې له دې نه چې مزایل وویشتل شي لومړی باید د هغه د موخې ځای په ډاګه شي. قمندانه دا سمه ده، مونږ یې هم په ډاګه کوو. قمندان صاحب مخکې شه بې شرفه، مخکې شه هر څه ووایه. اوس ختمه شوې زیلان. قمندان صاحب زه خو هرکله وایم چې داسې احمقان په خپل نیمه عقل سره دلته راځي او دلته ځان تر ټولو پاک او با وجدانه پېژني او وروسته بیا داسې ځان شریف انسان ګڼي. شریف انسان، شریف نانې او داسې وساته شته چې زه ورسره مینه غلی شه، څه خبره ده؟ سمه ده. قمندان صاحب کامره زیلان غلا کړې ده، بادو هم شاهد دی. د څه شي شاهد دی؟ د غره موږکه ووایه بادو. زه چې کله کله ته په لارۍ کې تلمه نو لا لنډی که. زیلان له کان څخه وتښتېده. کامره هم له هغې سره وه، ما په خپلو سترګو ولیده. کسان راټول که، د هغې خاینې پل ونیسئ. هر ځای کې چې د ولیده ویې وژنه. کامره ترې واخله روژده. په لیوالتیا سره قمندانه. د عملیاتو په دې برخه کې حالات کړکېچن کول او د عسکرو پام ځان ته راګرځول غلط کار دی.
زه ځم او دا ستونزه حلوم. د خپل کار ته پام ونیسه ډلګۍ مشره. د انسان وژلو کار ماته پرېږده. همدارنګه د زیلان د وژلو کار زه هیچاته نه پرېږدم. ډلګی مشر رښتیا وایي، دا کار ته وکړه. ډېر ژور قماندانه صاحب ډاکټر، حالات ګډوډ شول قماندانه. او په هغه کامره کې چې د میزایلونو د ښه کولو لپاره انځورونه وو، هغه کامره زیلان غلا کړه وتښتېده. هغه خطرناکه نجلۍ ښایي، هغه نجلۍ چې نوم یې لیلا دی او د جاسوسي شک پرې شوی. هو هماغه نجلۍ له عسکرو سره ډېرې اړیکې لري، څوک پرې نه خبرېږي. ښکاره ده چې زیلان هغه کامره عسکرو ته ورکوي. قماندانه که ته غواړې چې پوه شې سازمان کوم ستراتیژیک ځایونه په نښه کوي، نو زیلان ونیسه. ټول انځورونه په هغه کامره کې ډېر ژور قماندانه. وای وای وای، زموږ ډاکټر ته وګوره، دا خو د ډیجوار جاسوس راوخته. اوس نو لیلا ته لوی مصیبت پیدا کیږي. ډېر شکر. سردار دلته دی. زه هر څه سردار ته وایم، د وسلو په اړه، د جلیل په اړه. که هغه کمره د سردار قمندان لاس ته ورشي او لیلا ورته هر څه ووایي، نو حالات ګډوډېږي. وسایلونه هغوی پټوي. دا بیا ډېر بد کار کیږي. سردار قمندانه، دا د لیلا غږ و. لیلا، همدلته ودرېږئ هلکانو. عمره، پام کوئ. امر پر ځای کې قمندان صاحب. هلکانو، څلورو خواو ته سترګې خلاصې کړئ. د فاطمې زویه، ته د هغې تیږې شاته موضع ونیسه. شاهینه، ته هم هلته ځان ته ځای پیدا کړه. داسې امر کولو ته تیار دی. داسې ښکاري ګواکې موږ په هېڅ هم نه پوهېږو. راځه زما ګرانې وسلې چې کار مو پیل کړو. که غږ دې پورته که، نو د سردار ژوند له ګواښ سره مخ کېږي. لیلا، هغه وژنم. ته خاین یې. راځه مخکې شه. لیلا، لیلا، ته چیرته یې؟ خوشي مې که. تاسو څوک یئ؟ لیلا، عمره، شاهینه، لیلا ورکه شوه. زر هر ځای ولټوئ. قمندان صاحب، پوه شوم. یو زموږ موخه دلته ده. بیا یې وایم، ډلګی مشر جلیل دلته دی. په امر پوهېږې شاهینه؟ هغه خاین موله، زړه پرې مه سوځوه. وای قمندان صاحب، اوس نو تباه شوې. لیلا ورسره وه شاهینه؟ ځواب منفي دی. یوازې و. داسې چې ده، نو لیلا چېرته ده؟
اوف یا د هغه لابراتوار حالات ته وګوره. ابا هغه خواړو دی افسوس دی چې ما خوړلې او ځان مې ډاکټر کړی دی. اوف اوف جوړ دی. او خدای پوهېږي چې نشتن په دې عمر کې څه کول او زه دلته څه کوم ها. بې شرفانو پرته له شرانه بیا ماته دروغ هم وایي کم عقلانو او وایي چې لابراتوار د ډېشوار جاسوس په بام باندې الزولی دی. بې شرفانو داسې نه ده، که داسې وای نو زه حتما خبرېدم. ته رښتیا وایې د موږکانو ډاکټره چې ته خبر نشې نو زه خبر شم. زه تا ته یو څه وایم ډلګی مشه. ته له کوم وخته زما خبرې اورې؟ په بشپړه توګه د ځان د باور وړ ګرځولی. په هوښ راشه ډلګی مشه، په هوښ راشه. زر کوه چیغه که د قمندان نه مرسته وغواړه چې راشي د ډیژوار جاسوس به پخپله ووژني. هغوی په تا باور نه کوي. یوې خواته د عسکرو پخوانی ډلګی مشر، بلې خواته د دې غرونو لوی ډاکټر. لوی ډاکټر؟ لوی ډاکټره د سیمې ټولې مخابراتي اړیکې او خبرې په بلوک کې ثبتېږي. هغه په قمندان باندې اورېدلی شمه. ستا ستونزه څه ده بې شرفه؟ له مانه څه غواړې؟ ګوره ډاکټره ما خو پېژنې زه لږ اعصاب خرابه یم. دا چې زه څه وخت څه وکړم ډېر نه پوهېږم. ما مه ستړی کوه ووایه زیلانې چېرته بوتله؟ ډاکټره بیا پوښتنه نه کوم بې شرفه. صبر که جلیله صبر که. یو پوسته ته خو پوهېږې یعنې هغه پوسته چې دولت تشه کړې ده او هم داسې شاړی پرېښې ده د هغه په شاوخوا کې ده. آفرین ډاکټره. اوس نو زیلان له هغه ځای نه راباسو دواړه یو ځای. نه صبر وکړه. زه په دومره لویو کارونو کلاس نه واخم اما خپل عقل بیخي له لاسه نه ده ورکړی. ګوره جلیله زه هغه کسان پېژنم الله هغه ځای څخه یوازې د زیلان مړی راوځي. ډاکټره سمه ده داسې چې دا نو خپله حسابي فواد سره وکړه. اوف راځه چې ځو. د کوم بې ځایه حرکت کولو هڅونه کې ډاکټره که نه نو زه تا ټوټه ټوټه کوم. سمه ده خو په دې بکسه کې څه وغورځول؟ داسې یو بم چې په یوې شیبې کې د ټوټه ټوټه کوي. پام کوه چې کوم بې ځایه حرکت ونه کې. ریموټ مې په لاس کې دی. سمه ده پوه شوم. ستړی مشې سار تېرو څنګه یې؟ پښه دې څنګه ده؟ لږ پاتې و چې هغه مې درته پرې کړی وای. ژوندی اوسې اوس ښه یم. آفرین ته یو ټوپ ووهه چې زه دې وګورم. ډېر ښه شفا دې وي. څنګه یې ګرانه؟ ژوندی اوسې ډاکټره. موږ اوس دننه زه بیا به سره ووینو. ستړی مشې مهرباني وکړئ. جمیله ته څنګه یې؟ الله خپله ځایونو څخه یو هم ونه خوځېږې. زه لږ وروسته راځم. داسې ټول معاینه کوم ښه مو معاینه کوم په ما ګرانه. خیرات خو به وي ډاکټره ته دلته څه کوې؟ خیرات دی ویټامین مې راوړي د قمندانه. دا کسان مې یو ځل ولیدل ټول کمزوري شوي دي ناروغه شوي دي حالتونه یې خراب دي. دا مې ورته راوړل چې قوي شي. دا هم راشه دا هغه د ډیژوار قمندان دی. او ګوره دا ما په خپله جوړ کړي. سمه ده چې له دې نه یو دانه وخورې د نه کټ باندې قوي کېږي قمندانه. دا څوک دی؟ هغه زما مرستیال دی خو په کار یې نوی پیل کړی دی. لا تر اوسه شاګرد دی. شاګرد
انشالله زما ځای نیسي. ودرېږه دا ته څه کوي ها؟ دې ته څوک لاس وړاندې کوي؟ ما په د هغه سر درڅولی دي، ما په د یو ډول درمل ازمایلي دي، یعنې یو ډول درمل. هغه پرې بده اغېزه کړې، مخکې لکه پیز غوندې شوی، پیز غوندې مرض نیولی دی. نو مې پرې هغه کېښوده. مه ډارېږه ګرګي هلک. هر څوک چې ورته لاس وړاندې کړي سمدلاسه هغه هم نیسي او وژني یې. دا دې ولې دلته راوسته ډاکټره؟ دا زر له دې ځای څخه وباسه. ته لیونی یې که څنګه؟ ګوره ما کې لږ ونې لیوانتوب شته، خو راځه چې زه شاګرده. اوبه راوړئ، صابون راوړئ. لیونیه، زه نه پوهېږم چې ډیژوار په دې کې څه لیدلي دي. ډالګی مشره کامرسته او زیلان زما سمه ده. ته څه کوې سرتېریا؟ خیرات خو به وي ډاکټره. تاسو ته ما په خپل لاس جوړ کړي تر ټولو ډېر عالي او قوي ویټامینونه راوړي دي سرتېریا. له دې نه یو دانه واخلئ، خپله ملګرو ته یې ورکړئ، ټول دې راکړ خونې قوي کوي، هسې خوښه خبره نه ده. واچوه. ځه لاړ شه. زما ګرانې ما پسې خبر شوی جلۍ؟ ته د ریژوار جاسوسي کنه ډاکټره؟ تو زیلا ته باید دا مسله هېره کړې زیلا. که ته داسې سرزوري وکړې او ووایې چې نه هېرومه، نو ما سره داسې ډېر درمل شته چې تا باندې هر څه هېر کړي. څه وشول ګرانې؟ ځان دې وسوځېده؟ پاسېږه په دا سمه شول. زړه دې ولې ولاړ دی؟ په دا سمه شول. دا مړه شوې ده. لاړ شي او ډاکټر ته غږ وکړئ. زه خپله ډاکټر یم، داسې چاته غږ کوئ. خبره ده ډاکټره؟ قومندان صاحب والله چې حالت یې ښه نه ده. د دې نبض درېدلی، دا مړه شوې ده. دا څنګه داسې مړه کېدی شي؟ وګوره مرګي درلوده. ښه نو اوس څه وکړو ډاکټره؟ والله زه څه ووایم، د ښه کېدو امکان ډېر لږ دی. یعنې تاسې دا په کثافاتو کې وغورځئ، په کثافاتو کې. له دې څخه ځان وساتئ. درته مې ویلي ول چې مرګي بده ناروغي ده. دا هم مرګي لري یې وغورځوئ. دا لرې په کثافاتو کې وغورځوئ. دا زر د باندې غورځوئ. هله زر کوئ. زر کوئ هله. خدای دې وبخي. وینیسه جلۍ ته یې په کثافاتو کې غورځولې. زر کوه. تا په دې جلۍ څه کړي دي ډاکټره؟ زړه یې کار نه کوي. که دا مړه شوې وي نو ته خپله کلمه ووایه. ګوره ډلګی مشره، ما ته یې هوښیار انسان ګڼلی. ته باید لومړی زما علم ته لږ درناوی وکړې. دا نه دا مړه شوې اندېښنه مه کوه. د دې زړه یوازې په کراره کار کوي، د همدې له امله ته پرې نه پوهېږې.
ما ته وګوره که دا جلۍ مړه شوه نو تا همدلته ښخوم بې شرفه. زه اوس په دې ډول له دې لا څخه کار اخلم خو کله کله برعکس کار کوي. خدای دې خیر کړي. له دې نه وروسته دا چې ته څه وکې په دې خو پوهېږې. کامره دې واخیسته ډلګی مشره. له دې سره کامره نه وه، د دې جلۍ ګناه مې واخیستل آبادو. داسې نشي کېدلی، ما په خپله سترګو ولیده. بې شرفه په ټوله نړۍ کې یوازې د سازمان کامره ده. کېدای شي چې د زیلان خپله کامره وي. زیلان په سازمان کې یوه تکړه سرتېرې ده بادو. ګوره دا رښتیا وایي ډلګی مشره. ګوره ستا فکر هم خراب کړی ده. ها داسې چې دا نو بیا ولې وتښتېده؟ خپلې خور پسې خفه شوې وه، کلي ته د هغې لیدو ته تلله. سمه ده، نو په دې څه شوي دي؟ هغه زه هسې بې ځایه ډلګی مشر شوی نه یم. د غره لعنتي موږې زیلان ګناهګاره ده. که هغه ګناهګاره نه وای نو نه تښتېدله. پیدا مې کړه قماندانه، کامره مې پیدا کړه. دا دې چېرته پیدا کړه؟ د لابراتوار، یعنې زما هغه لابراتوار نه و، هلته مې د تیږو منځ کې پیدا کړه. چې اخیستې وه هلته یې غورځولې وه. تا خو ویل چې کامره له زیلان سره ده. قماندانه ما ستا ستونزه څه ده د غره موږکه؟ ته خلک یو بل سره په جنګ اچوې؟ ته د ډیجوار جاسوس یې؟ نه ولا چې نه یم، د ډیجوار جاسوس نه یم، ولا چې نه یم، په خدای پاک قسم ده چې نه یم. دا مړی په کثافاتو کې وغورځوئ. راځه چې موږ خپل کار مخته بوځو. څنګه داسې ګوره سرتېرې، دا چې کامره مې پیدا کړه تېروتنه مې وکړه. نو تاسې یو هم په رښتینې ډول سره خپله دعوه، خپله موخه، خپله تګلاره نه پېژنئ. تاسې ټول د خبریالانو غوندې له مانه پوښتنې کوئ. خپل فکر باید په کار واچوئ او خپله دعوه مخته بوځئ. لاړم، خدای په امان. ما ته وګوره زیلان، ته د بې شرفانو بې شرفۍ په دې پوهېږې؟ ته خاینه یې. دا ټوله مبارزه په مزایلو باندې د اورګاډي له منځه وړل دي. داسې مه وایه، دا اورګاډی د دولت زړه دی. که دا اورګاډی له منځه لاړ شي دولت غمجن کیږي. د څه لپاره؟ دا یو عادي اورګاډی دی. نه دا عادي اورګاډی نه دی. د دې اورګاډي په منځ کې د بهرني پارلمانونو غړي، سیاست پوهان او هنرمندان دي، خبریالان هم شته. د دې اورګاډي انوم دیموکراسي او ازادي ده. سیمې ته له موږ سره د یو ځای کېدو لپاره راځي. په اصل کې هغوی ټول زموږ دوستان او د دولت دښمنان دي. ښه ده، دا چې هغوی زموږ دوستان دي نو موږ ولې هغوی وولو؟ د دې لپاره چې د دولت نوم بد شي. هو چې د دولت نوم بد شي. دا رضالت دی. کار ستا دی، زر کوه، هغه مزایل چمتو که، خو پام کوه چې په هغه وروستۍ برخې باندې څه ونه شي. هلته زموږ کسان دي. نورې برخې یې وسوځوه چې ماشومان، ځوانان، سړیان، ښځې ټول ووژل شي. دوی ووژل شي چې نړۍ دا د ترکیې دولت له منځه ویسي. دا انسانیت به داسې وي؟ اورګاډی د ولسوالۍ تمځای ته د راتلو په حال کې دی.
هلته د 8 ساعتو لپاره ودرېږي. زموږ ډېر قدرمن میلمانه هلته په سیمه کې لږ چکر وهي. د موزایل د الوزولو لپاره تا ویل چې مخه په نښه شي. واخله دا تاته یو فرصت دی. ځانو کار دې پیل کړه. ښه ده خو د موخې په نښه کولو وسایل نشته قمندانه. څنګه نشته؟ دا دی نشته. یا خو په توکو کې نه دی راوړل شوی او یا هم د ډیجوار کسانو پټ کړی دی. دا ته څه وایې؟ داسې څنګه کېدلی شي؟ که مزایل وانلوځي نو زموږ ټول عملیات له منځه ځي او که له منځه لاړ شي نو موږ هم له ځانه سره وړي. د نورو مزایلو د پیدا کولو لپاره زه دا الوزوم. مجبور یم. سمه ده قمندانه. هغه اړین توکي چې زموږ په کار دي ټولې په بلوک کې شته قمندان صاحب. بله لاره نه لرو. ښه ده په بلوک کې زموږ کس شته. څه چې ته غواړې هغه به درته درکړي. اوه ستا نه ډار په کار دی قمندانه. دا څوک دی؟ موږ باید پوه شو چې هلته زموږ کوم کس کار کوي. خو خبره چې هغه زموږ په امر کې دی. بهرام ښي خو څنګه؟ زر کوه زه د بلوک کار لپاره امر کوم. هغه به تا ته په تمه وي. هغه اورګاډی له منځه وړو. This is the first time. هغه دې ولیده؟ ګرانې دې خواته وګوره. وګوره هلته ماشومان لوبې کوي. اوه څومره ښایسته. هغه ښکلي ځایونه مو ولیدل؟ زه د بابا یم. ځواب راکړه لمسیه. بابا مسه دې غږ اوري. ووایه بابا زه تا سره څه مرسته کولی شم؟ د امانت اخیستلو لپاره راغلی یم. سمه ده د بلوک شاته راشه. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه چې زه دا کار په بریالیتوب سره سرته ورسوم. خدایه پام کوه زمرایه اوس به دې غورځولی وم. هغه ما هېڅ ونه لیدي قمندان صاحب. په دې کې څه دي؟ ورور مې راغلی قمندان صاحب. زما یو زوړ کمربند و او یو څو خولګانې پکې دي. ځوان دی عسکري خوښېږي. ښه ده ځه لاړ شه. افسوس دی وي په ته افسوس. ته ولې خیانت کوې بهرامه؟ زه مجبور کړی یم قمندان صاحب. تا ته قمندان ویل به سم وي او که نه زما حالت ستا غوندې نه دی قمندان صاحب. زه چې کوم کار کوم هغه ماته له مرګ څخه بدتر دی قمندان صاحب. خو ته رښتیا وایې زمریا. په دې هېواد کې زما تر کچې هېڅوک هم خاین نه دي. انشاءالله چې تاسې به زما په حالت یوه ورځ پوه شئ. ځه نو زمریا حق دې راوبخه. زما کورنۍ لږ وخت سره مخ ده قمندان صاحب. زما له زړه نه وینې څاڅي خو بیا هم زما دا وزرې د منلو وړ نه دی قمندان صاحب. زه له عثمان نه د هغې له زوی نه له بلال نه له مرد نه په چانکاله کې له شهید شویو زرګونو ځوانانو نه شرمېږم قمندان صاحب. خدای دې ما وبخي. خو ته قمندان صاحب تا ولې داسې وکړل؟ همدارنګه تاسې له ما څخه ډېر مسؤلیت هم لري قمندان صاحب. د دې کار حساب به څنګه ورکوئ؟
زه خپل حق تاته نه بخم قمندان صاحب، نه بخم. که چیرې یو حق هم در باندې ولرم نه درته بخم. دا چې هغه لاسکرۍ سره مینه لري نو زموږ له خوا نه هم باید یوه ډالۍ ورته وي. بهرامه امر وکړئ قمندان صاحب. دا هم زموږ له خوا زمریه خپل ورور ته یې ورکه. دا چې هغه لاسکرۍ سره مینه لري وبه ګورې هغه به هم ستا غوندې یو عسکر شي. دا کار به د قیامت په ورځې هم تا وسوځوي او ما به هم وسوځوي قمندان صاحب. شهیدان به یو یو زموږ له مخې نه تېرېږي او موږ ته به په ډېرې غوسې ګوري. هر څه چې واغوندې تا سره ښه نه ښکاري زیلان. په اصل کې تا سره تر ټولو ښه ښکاره کیدونکی شی کفن دی. خبرې وکړه، یو څه خو ووایه خیره نه. هغه ناروغه ده، داسې مه وایه سرتېرې. هغه ناروغه ده، بدرنګه نه ده. څه ښه یې ویلي دي، بلبل چې څومره خوار شي بیا هم د کتلو وي. یا په بله معنا غلی شه، ټول د باندې ووځئ پرته له جلیل څخه. د سازمان هغه اصلي اصول دا دی چې هر څوک خپل ځان کنټرولوي، هیڅوک په هیچا باور نه کوي. موږ ستا د دې ګوښونکي دندې لپاره یو لوی شی اخیستی دی. زموږ تدبیر په دې بکسه کې دی ډلګۍ مشره. که تا او یا هم زیلان کومه تېروتنه وکړه نو موږ بکسې ته چاودنه ورکوو. په تم ځای کې او اورګاډي کې تاسو یوازې نه یئ، قدم په قدم څارل کیږئ. که دا مزایل وانولوزي پاتې نور 9 مزایلونه پرته له کوم ځنډ څخه الوزول کیږي. پام کوه چې کومه تېروتنه ونه کړې. بې شرفانو، د هر ډول تدابیرو په اړه مو فکر کړی دی. خدای ته له ما سره مرسته وکړه. اورګاډی تم ځای ته رسېدلی. ځه مه ودرېږه. ښاغلیه اما ته وګوره، دلته واده ده که کومه بله خبره ده؟ څنګه داسې جشن نیول شوی؟ واده هغه داسې شی واده، دا ډیموکراسي ده او دا ساده اورګاډی ده. له اروپا نه راغلی، له دې ځای څخه لیدنه کوي. ته چېرته ځې عسکره؟ زه هم عسکر یم، له رخصتۍ څخه دندې ته ګرځم، کارپان ښار ته ځم. او ما ویل چې دا ځل په اورګاډي کې لاړ شم، خو لکه چې دا مې غلط کار کړی. د څه لپاره؟ د څه لپاره؟ ته هلته یو ځل وګوره، تر څو چې دا اورګاډی دلته وي زموږ اورګاډی دلته نه راځي. نه عسکره نه، اورګاډی مو په خپل وخت سره راځي. خدای په امان. په مخه د ښه شه زویه. ته په رښتیا سره دا اورګاډی الوزوي جلیله وروره؟ پوښتنه مه کوه لیلا، اوس یې وخت نه دی. اوف، هغه خو لیلا خور ده. د دې بې ګناهو خلکو ګناه څه ده جلیله وروره؟ دا لویه ګناه ده. ما ته وګوره لیلا، خوله دې بنده که که نه زه یې بندوم. ته زما د مېرمنې نقشه دا که بسه نه کوي. الله الله، دا څنګه څوک دی؟ داسې ښکاري چې چېرته مې لیدلی وي، خو ښاغلیه دا یو ځانګړی اورګاډی دی.
زه تاسې نشم پورته کولی بخښنه غواړم اضافه کسان نه پورته کوو زه او مېرمنه مې چیرته ځو مېرمنه مې غواړي چې اورګاډی وویني مامور صاحب یو ځل یې ما دا ګورو هیله کوم سمه ده داسې چې د لږ بیړه وکړه ډېره مننه وروستۍ دوه برخې د سازمان کسانو پورې اړه لري د موخې نښې نورو برخو کې ږدو دلته دومره بېګناه انسانان وژل کېږي ته هېڅ وجدان نه لرې وروره دا څه ډول رضالت دی ها ګوره لیلا زړه مې مه تنګوه د اورګاډي حرکت ته 3 ساعته پاتې دي موږ باید زر تر زر خپل کار پای ته ورسوو پوه شوې موږ یوازې 2 ساعته وخت لرو لیلا د همدې له امله بیړه وکړه او خوله دې بنده کړه اوس مخکې شه الله الله هغوی خو همدا اوس دلته پورته شول لیلا پام کوه اخوا دېخوا ګوره چې څوک رانه شي دې خواته وګوره مهرباني وکړئ همداسې مخته لاړ شئ څوک را روان دي راځه په هغه لاره بخښنه غواړم وروره ګډونکو ته وګوره جلیله وروره راځه د دې ماشومې ګناه څه ده زر کوه راځه زر کوه دلته ودرېږه دننه یو کس راغی هغه مونږ کنټرولوي لیلا څه ډول چې ته فکر کوې لوبه دومره اسانه نه ده همدلته پاتې شه پام کوه مامیشه شکر زه له سهار راهیسې تا پسې ګرځم لیلا خورې خیرت خو به وي لیلا خورې چېرته سفر کوې له دې ځای نه لاړ شه مامیشه مدارېږه زر کوه څه خبره ده لیلا خورې زر ووایه پوښتنه مه کوه مامیشه زر لاړ شه یوازې نه یم هغه خاین ډالګر مشر جلیل هم دلته دی په دې چې خاین ډالګر مشر دلته دی تا ونیویني که نه نو صبر وکړه صبر وکړه هغه ته یو څو خبرې لرم ودرېږه مزه وای دې ته وګوره د عسکر قاتل د خپل هېواد خاین ډالګر مشر دلته دی مامیشه زمریه ما ته زمری مه وایه زمری مه وایه تا ته مې قمندان ویل درناوی مې درته کوه تا څه وکړل خاین شوې خاین شوې زر کوه بس ووایه مور مې بې ځایه خپل ځان د ګولیو مخې ته وغورځوه خاینه هغې بې ځایه خپل ځان قرباني که موږ په دې غرونو کې بې ځایه وجنګېدو او شهیدان مو ورکړل زر کوه ووایه قمندان صاحب زر کوه ووایه لکه چې عثمان هم تا شهید کړی دی ها له دې ځای نه لاړ شه مامیشه په کومو کارونو چې نه پوهېږې هغه سره کار مه لره په دې معنی چې زه په دې کارونو نه پوهېږم ها نه پوهېږم خو په هغه غرونو کې زما وینه تویه شوې ده خاینه دا چې موږ له خاینانو سره څه وکړو تا موږ ته ښودلي دي
ته رښتیا وایې دا چې له خاینانو سره څه باید وشي دا ما تاسو ته ښودلي دي ما مجدي ووژه اندېښنه مه کوه یوازې بې هوشه شوی دا ونیسه راځه چې چېرته یې پټ کړو چې څوک یې ونه ویني اورګاډی په مزایلو ولي اورګاډی باید حرکت ونه کړي سردار قماندان ته خبر ورکړه سمو وکړل کار پیلېږي د اوس لپاره ستونزه نشته سمه ده ته خپل تعقیبولو ته دوام ورکړه دوه نښې نورې هم پاتې دي وروسته بیا ځو یو رزیل انسان یې هغه عسکر ته څنګه وهلی شي چې تا هغه ته زمری ویل زر کوه لیلا زر کوه بیړه وکړه دلګي مشر خپل کار خلاص کو قماندان صاحب قماندانه زه یم ډلګی مشر کار وشو بیرته راګرځو هره مړۍ ډوډۍ دی تا ته د مور شودې غوندې حلال وي مه ودرېږه زر راشه موږ د کار د ختمېدو په تمه یو زر کوه حرکت وکړه اوف خیر کې خدایا اورګاډی په مزایلو ولي اورګاډی باید حرکت ونه کړي خیر کړې زه وسه وکړم لاره خوشې کړه یوه چاره باید وکړي ملګريه د خطر ګواښ دی یو ډېر لوی ګواښ دی د څه شي ګواښ عسکره ته دلته څه کوي ووایه اوس ما پرېږده اورګاډی ولي اورګاډی په مزایلو نه ولي دا خبره تا ته چا کړې ده عسکره ها څوک اورګاډی په مزایلو نه ولي ته زر له ما سره راځه خوشې مې که تلیفون نشته تلیفون بهرامه زه یم ممیش ممیشه ګوره ملګري ماته غوږ شه سردار قماندان شته نه ممیشه څه خبره د خیرت خو به وي اوف یا چیرته دی اوس څه وکړم ملګریه ما ډلګی مشر ولیده په هغه ازادۍ نومي اورګاډي کې و هغوی اورګاډی په مزایلو نه ولي سردار قماندان ته خبر ورکړه چې اورګاډی دې ودروي سمه ده ممیشه سمه ده زه خبر ورکوم ته اندېښنه مه کوه
کۆناک یەوزیاو کۆناک ساغا گەوری کۆناک 15 بەرخێکی و پەتامایی و کومغا کوم خەبار نەشتا زەوا منفیدە یەوزیاو پەسیمەکە بیخی ئارامیدا کۆناک هەچەوە کاچە کومغا کوم خەبەرتر لاسەکێ پۆشم یەوزیاو کومە خەبەرە ڕەوانەدا چە بەس زەینور تە هیچ وجدان نەلەری چ هەغە وەرگاردە یاریوزاوێ دا هێوات بە دەدی پێخی جەواب چەنگە وەرکی ئەنداسەمەکەوە جەلی لەورورە هەغە مەزایلو نەمەوارەوە پدې خبرو د مامو وختو لیلا کزه دا مزایلونه وار نکم نو د پاتې نه نور مزایلونه دی وشتلو زیا او د هغه په مخه نشم په هیدل لیلا یو ځل ز پوښم دلګای مشره اورګاډی را روان دی هر څه زموږ په خواخه مختزي تر یو ساعت پورې خپل ځای ته رسیږي وروسته بیا سوځول کیږي په دې معنا چې یو ساعت وخت شته اوس د دې وخت را رسیدلی چې سردار قومندان باید خبر شي ان شاء الله چې خبر بشي عمره امر وکړه قومندان صاحب هلکان څنګه دي خواړه یې خلاص شوي دي قومندان صاحب وروستي خواړه یې هم خلاص شول څو ورځې کېږي چې په غرونو کې یو په سخت حالت کې یو له لوږې مړ شوم وروره شاهین ملګریه تا سره د خوړو څه شته سمه ده که لوبیا هم یې پروا نه کوي ملګریه زه تا ته دروغ وایم نشته ملګریه ډېر وږی یم وایم چې مړ کېږم عمره هلکان راټول که بیرته ګرځو امر پر ځای کې قومندان صاحب هلکانو راټول شي بیرته ګرځو که لږ نور هم دلته پاتې وای نو له ډېرې لوږې به مړ شوی وای ملګریه شاهین ملګریه کله چې بلوک ته ورسېدو زه تا ته خوندور خواړه تیاروم دا څه دي عمره قلم او کاغذ راکه مهرباني وکړئ دا ونیسه ملګریه دوی موږ سره لوبې کوي ولې خبرې نه کوي غلی شه د فاطمې زویه غلی شه دا د مور ستوري دي هی د مور ستوري دي ملګریه کله چې په توره بهیره کې ځان وډوباوه بیا مو له دې کار اخیسته مرسته به مو غوښته د ازادۍ اورګاډی په مزایلو ولي اورګاډی باید د سیمې د لارې په تونل کې ودرول شي وخت 10 دقیقې خیر کې خدایا داسې نه چې په کمین کې د غورځېدلو لپاره کومه لوبه وي همدارنګه دوی مزایلونه له کومه پیدا کړل افسر رښتیا وایي که د غرو موږک هم مزایلونه هم ولري نو هغوی د هغه په کارولو چېرته پوهېږي تر اوسه زه هم نه پوهېږم جلیل د دې کار تعلیم لیدلی دی خو دومره نو نشي کولی قومندان صاحب خو داسې یو اورګاډی شتون لري او له دې سیمې څخه تېرېږي ګواښ ځان ته نشو پیدا کولی عمره نقشه
آله جالا ها دلته مخکې له دې چې دننه شي باید زه هلته پورته شم. قمندان صاحب دلته پټلۍ سره بیلې شوي اورګاډی دلته ورو کېږي. یعنې څه موږ اوس بلوک ته نه ګرځو؟ بیا کومه خبره پیدا شوه؟ مزایلونه په نښو سره خپل هدف ته رسیږي. یوازې د اورګاډي ودرول بس نه کوي. اورګاډی بیا هم ویشل کېږي. اورګاډی باید په تونل کې ودروم. چانتان یې پرې شي. عمره امر وکړئ قومندان صاحب. د امر کولو صلاحیت ستا دی. امر پر ځای کېږي. شاهینه ته له ما سره لاړ شه. امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. قومندان صاحب اورګاډی. لږ پاتې دی.